د CGTN پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. دا چې کوچني اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاته دي، موږ نن کابل ښار ته راغلي یو، غواړو چې دغه اختر ته د خلکو د چمتووالي په برخه کې یو راپور چمتو کړو. دا چې سږنی اختر خلک په څه ډول سره لمانځي او څه ډول چمتووالی ورته نیسي، په دې هکله به په دې راپور کې تاسو ته معلومات وړاندې شي. هیله ده چې تر پای شېبو مو ملتیا وکړئ. په افغانستان کې د کوچني اختر په رانږدې کېدو سره په پلازمینه کابل کې د ژوند بڼه بدله شوې ده. بازارونه رنګین شوي، کوڅې له خلکو ډکې دي او هر لور ته د اختر د راتګ نښې تر سترګو کېږي. د ښار په بېلابېلو برخو کې خلک د خپلو کورنیو لپاره د اختر چمتووالی نیسي. د جامو دوکانونه د رنګارنګ کالیو څخه ډک دي او د خلکو تګ راتګ پکې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. اختر مناسبات مې هر څه کړي دي، کوچنی ولې ټول انشاءالله الرحمن فرج دي. افغانان جامه بس عمومي اصلي ښه شی جامه ده، سر اخلاص نو د کورنۍ پسته و بادام و جوز و دا شان دي د کورنۍ کور مثلا دغه ځانو ته پاره رانیسي، اول کپړه رانیسي، سر د خلاص د باندې راوځي کپړې ته پاره دي، بیا نور میوې بیا د میوې رانیسي، سرخان څه سرخان جوړوي. افغانان ټول دغه رقم رواج سر د خلاص رواج برابر خلک دي. اختر خوندور ده، پر ما خپل خوندور په نور حال نه لرم. سر د خلاص د غمونو په دنیا کې هر وخت راځي، خو بیا هم الله سره راځي او ډېر شکر دی. پیسې که غم ده غم کم ده، نور ملکو ته دا غم نه ده غم. سر د خلاص و بیا په اسلام کې د اسلام خو اسلام د ستا قربان سم ډېر خوندور اختر دی. الله دې د خیر هغو سره باید د نور نیکي وکړي، کومک ورسره وکړي. وسداره باید وس لري باید کومک وکړي، باید ګاونډی که بل هر څوک په چا کې حق لري. په هر ماړه کې حق ده، هر مسکین حق ده. دا نه چې مسکین اوسو چې جلاس هغه حق نه لري، هر مسکین په هر چا کې حق لري. 3 ورځې نو کور د مېلمانه روان دي، داسې حساب ده. دوستان تګ راتګ دا رقم حساب نه، کورو کې ناست یو بل ته روان روغ رنځور باندې پوښتنه کوي. سر خلاص دا مناسبات ستا قربان دا په افغانان په پښتنو کې دا رواج ده. به خاطر عید دیگه میبینین جمع و جوش بازار همه چیز زیاد است نامخدا و ما هم دیگه لباس دو جوره نامخدا کردیم. فعلا شکر خداوند از بازار عیدی هم داریم. خرید و فروش از میبینین دیگه خودتان هم در بازار. خب روزای روز اول عید خب میفهمین که نماز عید است و بعد از او هم رفتن پیش فامیلا و امیا است. بعد از او هم دیگه روز دوم و سوم شد تفریح رفتن همراه دوستا و رفیقای من از نام خدا هم مگشم. این معلوم دار است دیگه. طبعا مسلمان ها در بسته سالشان 2 دفعه خوشی دارن که می 2 عید است، یک عید خرد است و عید کلان. کل مردم میبینید به خاطر عید خرید میکنه تا که یک میمان یک دوست رفیق خانهش بیاید و خوشحال همراه یکی دیگه شان بشینه. په دې منځ کې د سوداګرۍ فضا هم بدله شوې ده. دوکانداران هڅه کوي چې د اختر لپاره له دې موسم څخه ګټه پورته کړي او خپل توکي د خلکو تر لاسه ورسوي. شکر دی ورور، ډېر ښایسته اختر دی. موږ خوشحاله یو، کاروبار خپل کوو، حلال رزق ګټو. ډېر شکر دی، موږ خوشحاله یو، خلک هم ښه دي، لیواله دي، ګزاره مو ورسره کوو په ریټونو کې. انشاءالله ښه ده سوداګري زموږ ښه دی، کاروبار بیخي ښه دی. سږنی اختر خو ډېر ښایسته اختر دی، امنیت پکې ښه دی، ډېر دی، زیات دی، چې کسې به کسې غرض نشته، هر سړی خپل کار پسې وځي. نو ډېر ښه اختر به دا وخت داسې ځلېدلی اختر وي چې په دې ټولو کې به دا ښایسته اختر وي. زه ډېر خوشحاله یم. مخکې به ما 1 جوړ کالي کولو، زه 2 جوړې کالي کوم. ډېر خوشحاله یم، ډېر ښایسته اختر دی، امنیت دی پکې. زموږ خپله دا نظر او دا فکر دی، خدای هم پر سر باندې ولاړ دی. داسې نه چې د میډیا ته موږ دا خبره کوو. موږ ډېره کمه ګټه به دې شي باندې اچوو. که مثلا 20 ګټو، 10 ګټو، که 10 وایه 15 ګټو. خاص خلکو سره همدردي کوو، زیاتره خلکو سره دا کوو په خدای یقین وکړه، په خپل سر یې مرته ورکوو. پیغام مې دا ښه دی چې ټولو وی دی موږ د عامو خلکو سره ډېره غټه ګزاره وکړو او ښه ورسره وکړو او کم قیمت باندې یو شی ورته ورکړو، کمه ګټه پرې واچوو. طبعا الحمدلله شکر است. میوه خدا سر عید هر کس میخره، به هر خانواده ضرورت است، باید از بخره. اگر کس پولدار است، پیسه دار است یا بی پیسه است یا غریب است، حتی غریبان یک نیم کیلو 250 گرم یا مثلا مقصد قاعده رو از توان خود میخره. خوب است، فضل خدا، کاروبار ما خوب است ماشاءالله، خوب است. بیروبار خود طبعا کوچه منده همیشه وقت بیروبار بوده و میباشم. فروشات ما خوبه فضل خدا. نظر به هرید جنسام یه ذره پایین است، از هر سال کده نرخام خوب است، یه ذره متوسط است.
پایین آمده ای ذره. خوش خو بسیار زیاد خوش هستیم که یک ایده است که همه مردم، همه مسلمانای جهان، کل دنیا، البته همین کشورهای مسلمان البته کلش خوش می باشه. خب ماه مبارک رمضان هم یک ماه بسیار پربرکت است، ماه بسیار مغفرت است، ماهی است که در این ماه باید انسان ها باید توبه کنه، استغفار بگوید، که به خاطر از اینکه یک میره در گذشته است. اگر کسی که روزه را بگیرم، طاعت کنم، عبادت کنم، هر چیز کنه، این گذشته نیست، میگذره. اما چی بسا خوش است که باید ما طاعت عبادت داشته باشیم، با خدای خود راز نیاز داشته باشیم و بعد از این یک خوشی و خوشحالی و خوشبختی به مسلمان ها هست. البته این کسی چیزی است که عید به همه مسلمان ها یک چیزی است که خوشوقت میشن، خوشحالی میکنن. باید از ما یک کار کنیم که در خانه دوستا و قوما و خویشای خود باید رفت آمد کنیم، با کسایی که گپ نمیزنیم هم صحبت باشه دیگه. امید بسیار خوب است دیگه. د بازارونو شور او ځواک ښیي چې خلک سره له ستونزو بیا هم د اختر لپاره ځانګړی شوق لري. دلته بیا که څه هم د خیاطۍ په دوکانونو کې کار روان دی، خو د پخوا په پرتله بدلون احساسیږي. خیاطان د جامو په ګنډلو بوخت دي، خو د خلکو د پیرودلو توان کم ښکاري. ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپلو امکاناتو له مخې محدود چمتووالی ونیسي. الحمدلله ښه ده. تیر کلو په نسبت لږ ضعیف شوی ده بازار، ځکه د خلکو په مجموع کې اقتصاد ضعیف شوی ده. نو هغې لپاره حتما په موږ په دوکانداري کې په رخت کې حتما تاثیرات شته، ځکه چې له رخت په ځای خلک د حوالیه موادو ته ډېر ترجیح ورکوي. نو هغې لپاره نسبتا ضعیف شوی ده مخکې وختونه، مخکې کلونه. والا بیربار ښار کې شته خامخا، ځکه دا منطقه چې دا مرکزي منطقه ده د کابل، او بیربار پکې خامخا زیاتي. او مثلا دلته خلک خوشحالي لپاره راوځي اختر ته، حتما سودا کوي، که رخت اخلي که نه اخلي، نور سودا خوراکي باب سودا حتما ځان ته اخلي اختر لپاره، اختر خوشحالۍ لپاره که نه. کاروبار هم خیاطي ده، شکر د الله تعالی نه راضي یو. خو بیا هم د اقتصادي له نګاه نه که وښیي د افغانستان خلک له ما نه تاسو بهتره معلومه ده چې اقتصاد لږ ضعیفه سوی ده. نظر نورو اخترو ته کار سکال یو څه ضعیفه و، نو خو بیا هم په دې کې باید ناشکري سړی ونه باسي، ځکه چې اول خو موږ دغه روسي هسې لرو، دې شکر موږ نسو ادا کولی. باید په دغه کاروبار د الله تعالی په لاس کې ده، نو چې هر څه کوي همغه یې رسوي. عامو ورځو کې خو داسې معلوم نه ده، کله لس کله 15 کله 8 کله 15، بس دغه اخترو کې ښه ده بیا 15 جوړې 20 جوړې وځي. کاریګر دی موږ سره، موږ دلته دوکان او کاریګران بیا بل ځای کې ده، کاریګر بل ځای کې کار کوي، تنها موږ خپله کار نه کوو. د اختر خوښي چې تل د نویو جامو، خوږو او د کورنیو له خوښیو سره تړلې وي، سږکال د ځینو لپاره تر سیوري لاندې پاته شوې ده. اقتصادي ستونزې او بیکاري د دې لامل شوې چې د ښار یو شمېر اوسېدونکي د اختر لپاره لازم چمتووالی ونه شي نیولی. په کوڅو او بازارونو کې که څه هم له یوې خوا د خوښۍ نښې لیدل کېږي، نو بل خوا د ژوند سخت واقعیتونه هم له پامه نشي غورځېدلی. داسې انځور رامنځته شوی چې پکې خوښي او اندېښنه دواړه اوږه په اوږه روان دي. کالي خو نسته، چمتووالی خو سرپرسته کور نه لرو. مور مې او پلار مې چې دي سپین ږیري دي، بل سرپرست ما نسته چې مثال ځان ته کالی وکړي، مثال داسې یو چېرته چکر ته لاړ شي، دا خو یاري نسته. هغه خپل د اختر ته مونږ چې دا چمتووالی نه ده نیولی، یا میوه مثال وخوري، یا مثال چې بچ شي هیڅ چمتووالی هم نشته. خدای مهربانه ده، کاروبار نشته، وضعیتونه سره خراب دي، خلکو سره پیسې نشته، خپل احساس سره خراب دی، احساس سره کمزوری دی. د کراچۍ چلو مو منډۍ کې وراجې یو جوړ کالي مو کړي دي، ځان ته بچو ته مې کړي دي، او لږ سودا مو اخیستې، نور چې پیسې وګټو بیا نوره سودا مو واخلو. والا بس ښه دی، شکر ګزاره کېږي. بس هغه هم ښه دي، بس سهار راځي او چې کوم نصیبه ورته الله پاک مقرره کړي، بس هغه الله پاک ورسوي. ټول په ورځ کې به دغه خپل خپلوان کره به لاړ شو، مثال وروڼه دي، خپلوان کلیواله دي، بس میلو ته به لاړ شو، داسې پارکونه کو، که وسم و که وسم نو بس د خپل خپلوان کره ځو بیا
وخت تیر شي. سره له دې ټولو اختر لا هم د خلکو لپاره د هیلو او خوښیو ورځ بلل کیږي. هغه ورځ چې کورنۍ سره راټولیږي، زړونه سره نږدې کیږي او د ژوند ستړیاوې لږ تر لږه د څو شیبو لپاره هیریږي.